شریعت په بعضو ځایونو کې د سپي د ساتلو اجازت ورکړی دی. د څه دپاره؟ ښکار دپاره، چوکیدارۍ دپاره، د فصل د ساتلو دپاره، د څاروو د ساتلو دپاره. د دې نه علاوه سپی ساتل حرام دي. او ملائک د رحمت هغه کور ته نه ننوځي چې په کوم کور کې سپی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره حدیث کې راځي جبریل علیه السلام یو پیر لوز وکړو چې زه به راځم ستا ملاقات له پلاني وخت باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په انتظار راغله. بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر ته ووت او سره میلاو شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما ستا انتظار کوه. هغه ورته څه وویل؟ یو کوترې یا کوکرې چې هغه د سپي بچې هغه چېرته کور ته ننوتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټې ته ورته خبره نه ده. نو ستا کوټه کې د کټ لاندې دغه سپی و ځکه زه در نه او سبحان الله نن سبا خو ته دې بعضو ډیزاین جوړ کړی دی. او بیا چې د بهر ملک نه راشي که نه د ده ویې د ده وی ځان له مزاج دی، ځان له لغړ توغړ ګرځي، دا د ځان له مزاج دی. غاړې ته یې میل پروتي او په دې مټو باندې ځان له ډیزاینونه کړي، ویښتو کې چلونه کړي. او دا وی های لیول تعلیم یافته خلک دي. په داسې تعلیم زه څه کوم چې په ما کې سړیتوب را راوستو. ما ته یې دومره ونښوه چې د انسانانو په منځ کې ګرځي نو څه قسمه لباس به چې دی ما ته ونښوه. نو په یو لاس کې به ورسره پرس یا کوم کې چې پیسې پرتې، نن سبا خو پرسونه هم ختم شي چې کارډونه چلي. نو په یو لاس کې کارډ او چابي، موبایل او چابي، بلکې سګرټ ډبې. که تا څه ووایي نو وایي د ده ځان له لیول دی. او که یو سړی د دیندارۍ د لاسه پنسې د ګیټو نه بره ساتي نو دا ټول به ورته ناشنا ګوري چې د وري د پنسې ګیټو نه بره ساتي. هر چې دی دی نو دا ځان له لیول دی. لیول بیا کله دې درجې ته ورسي چې ځان سره یو سپی هم ګرځي. نو دا د انګریزانو نه متاثره شوی ده. او انګریزان لاړ شوي ملکونو ته دا نعمت تاسو نه دی محسوس کړی، ځکه راته د مسلمانانو د ملکونو دې څه ښکاري. دا به تعالی پته ولګي چې کله تعالی ته لاړ شي.